بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه خیله د روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن له خیره سره موږ او تاسې په سبک پوهنه او زمون کې لولو د سلیمان ماکوس سبک. سلیمان ماکو د بارک خان صاحبزي ماکو زوی ده چې د 600 هجري شمسي کال هجري قمري کال شاوخوا د کندهار په ارغستان کې ژوند کو. سلیمان ماکو په 612 هجري قمري کال کې د تذکرة الاولیاء په نوم باندې د پښتو شاعرانو، صوفیانو او یا عارفانو یوه تذکره لیکلې ده چې په پښتو ادب کې تر ټولو لرغونی لیکلی سند همدغه تذکره لاسته راغلې ده. د ماکو تذکره د شرقي څېړنو د هغه وخت له اصولو سره برابره ده. د دغې تذکرې یوازې 7 مخه ترلاسه شوي دي چې ځینې خاص سبکي ځانګړنې یې داسې دي چې لومړی اړخ یې په املا باندې ده. په دغه تذکره کې د پښتو خاص توري څ، ډال، خین، نون، ګ، ړ، ټ او نور توري په همدغه شکل باندې راغلي دي. یوازې ځ چې د هغه جیم ده ورلاندې یو بل ټکی هم ایښودل سوی ده. بل خبره د دې په املا کې چې دا هغه د ه، واو یا چې اوس موږ د حرکتونو دپاره لیکو، مثلا مې وروسته یا اوږده یا مجهوله یا باندې لیکو، خو سلیمان ماکو دغه یا نه ده لیکلې. لکه د پ سربل چې موږ تاسې کاروو وروسته دغه ه پسې لیکو، خو سلیمان ماکو یوازې د پی توری لیکلی ده، ورپسې دغه حرکت نه ده لیکلی. چې له دغو لنډې یادونې نه د املا په برخه کې موږ دغه ټکي اخلو چې سلیمان ماکو د عربي ژبې تر تاثیر لاندې راغلی ده چې هغلته زور، زیر او پیښ کارول کیږي، خو سلیمان ماکو بیا په پښتو ژبه کې دغه حرکتونه نه دي کارولی چې موږ یې اوس کاروو. یعنی هماغه د عربي تر اغېزې لاندې دغه د پښتو نثر هم لیکل سوی ده. د فارسي ژبې او عربي ژبې اغېز په دغه نثر کې ښکاري او دغه راز د دې دوه ژبو اصطلاحات هم همدغه مهال پښتو ژبې ته راغلي دي یا په همدغه ټیم کې دغه بهیر پیل سوی ده. خو د پښتو نثر لیکنې خپلې ښېګڼې یې هم ساتلي دي، لکه لنډې، ساده او روانې جملې لري. د پښتو ژبې ځینې داسې لغتونه پکې کارول سوي دي چې اوس یا متروک دي او یا هم په ځینو هماغو غربي لهجو کې او یا په ځینو لرې پرتو پښتنو یا پښتني ګړدودونو او لهجو کې دود یو ویل کېږي. د عروضي شاعرانو سبک. عروض چې د شعر ځانګړي قوانین او اصول بیانوي چې په هغې باندې دغه د شعر وزن معلومیږي او بندونه یې معلومیږي. په عربي ژبه کې بنسټګر خلیل بن احمد فراهیدي د 115 هجري قمري کال شاوخوا اوسېدلی شاعر او لیکوال ده. د علامه ابو ریحان البیروني په وینا چې هندي آریایانو خپل ټول علوم په نظم یا شعر لیکلي دي چې ښه ګټه نه ترې اخیستل کېږي یا ښه ګټه نسي ترېنه اخیستل کېدی. نو دغه خبره هم د کتاب لیکوال کوي یا د دغه لیکچر نوټ لیکوال کوي چې د علامه البیروني په وینا باندې چې عربو هم د همدغو هندي آریایانو د ژبو په تقلید باندې د عربي ژبې دپاره عروض جوړ کړي دي او د البیروني د وینا پر بنسټ چې پښتانه هم د همدې جغرافیې خلک دي او د خپلو شاعرۍ دپاره، یعنی موږ دا خبر په دې خاطر کوو چې پښتانه هم په همدغې جغرافیې کې پښتونخوا نه رانیولې بیا تر افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تر هند پورې اوسېدلي دي، نو دوی به هم د خپلې ژبې دپاره عروض لرل یا به یې وزن او ځانګړي قوانین د شاعرۍ دپاره د خپلو فورمونو لپاره لرل. چې دغه شاعران چې کوم موږ اوس یادوو دوی بیا د پښتو هغه وزنونو باندې لیکوالي نه ده کړې، بلکې د عربي ژبې په عروضو باندې لیکنه کړې ده چې عروض په د لغت له مخې غرنۍ لارې ته ویل کېږي، د لغت له مخې او د اصطلاح له مخې هماغه د شعر د وزن ځانګړي قوانین دي. شیخ اسماعیل سړبنی، اکبر زمیندوری، شیخ عیسی مشوڼی او ملا مست خان هغه څوک دي چې په پښتو ژبه کې شاعري کړې ده د عربي عروضو په بنسټ باندې. اکبر زمیندوری د پښتو ژبې د غزنویانو د دورې، یعنی دغه ټول د همغې دورې شاعران دي. شیخ عیسی مشوڼی لوی ولي و. ملا مست هم په همدې ډول په پښتو ژبې ته ځینې میراثونه یې راپاتې دي. بل
د عروضو شاعرانو د سبک ځانګړنې. په دغه سبک کې ځینې ځانګړنې دي چې د پښتو ژبې عروضي شاعرانو د خپلې پښتو ژبې ځانګړنې هم ساتلي دي او ورسره یې د عربي او فارسي ژبې مادي او معنوي ځانګړنې هم ګډې کړي دي. د دغه سبک شاعرانو د پخوانیو په پرتله د عروضو قافیه او ردیف مراعات ډېر ښه کړی ده. یعنې پخواني کوم فورمونه چې لرغونې دوره کې موږ او تاسې ته راپاتې دي هغه د پښتو ژبې دي یا له اریایي ګاڅونو سره یا له همغو پخوانیو سندرو سره ورته والی لري له فکري او موضوعي او شکلي پلوه. خو په دغو شعرونو کې بیا یو څه نوښت تر سترګو کېږي چې هغه نوښت یې په پښتو ژبه کې د عربي مثنوي ده، غزل ده، قطعه ده، قصیده ده او مثنوي او نور فورمونه دي چې پښتو ژبې ته همدغه مهال د همدغو شاعرانو لخوا راوړل شوي دي. لکه غزل چې ده دا اکبر زمینداوري په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره دی. دغو شاعرانو پښتو ژبه کې د می، ساغر، ډیره او نور اصطلاحات په عرفاني مضامینو کې کارولي دي چې په عرفاني دنیا کې یا په عرفان او تصوف کې مخکې دغه کلمات په پښتو ژبه کې نه و کارول شوي یا له دونه مخکې شاعرانو نه دي کارولي. نو همدغه مهال په دغو خصوصیاتو باندې د عروضي شاعرانو دغه سبک ځانګړی ده. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.